خو وینه د تابوت دی او کفن دی دا وطن دی خو وینه د تابوت دی او کفن دی دا وطن دی هر حق د بنی آدم پکې د پن دی دا وطن دی. د دستار پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې صدر احسان الله شاهد صاحب ته بلنه ورکوم چې کلام را سره شریک کړي. ډېره مننه. یو صدر صاحب یو دوه شعرونه دي. د زړه چاودونکي انتظار سره په سر نه لګي ستا د اقرار او د انکار سره په سر نه لګي. دا د غزل مطلب ده او بیا یې مقطع ده. شاهده یاره د هر چا سره په سر لګي خو شاهده یاره د هر چا سره په سر لګي خو شاهده یاره خو د یار سره په سر نه لګي. مننه. او د بل غزل یو دوه شعرونه. څوک کړي باچا د چا ټول عمر په خوارۍ ولګي څوک کړي باچا د چا ټول عمر په خوارۍ ولګي ژوند داسې دی لکه چې داو د جوارۍ ولګي. او خادم صاحب داو د جوارۍ ولګي. او خادم صاحب شعر دی چې ضرور د لاسه د مقتول له وجود وتې ګولۍ ضرور د لاسه د مقتول له وجود وتې ګولۍ بیرته راوګرځي د خور په ککرۍ ولګي. مننه مننه جی مننه. ضرور د لاسه د مقتول له وجود وتې ګولۍ بیرته راوګرځي د خور په ککرۍ ولګي. او د بل غزل دوه شعرونه دي جی. مونږ چې بېوسه وو زمونږ کور کې اختر هم نه و مونږ چې بېوسه وو زمونږ کور کې اختر هم نه و په یو ګاونډ کې بیا په مونږ د چا نظر هم نه و. او تا چې مرمر لګول رنگ دې پکې نه خوښېدو ګبین جانا تا چې مرمر لګول رنگ دې پکې نه خوښېدو ستا د ګاونډ د یوې کونډې په کور ورم نه و. مننه. تا چې مرمر لګول رنگ دې پکې نه خوښېدو ستا د ګاونډ د یوې کونډې په کور ورم نه و. او شاهد خان شته که نشته؟ شاهد خان ته د نظم دغه یو بند ډالۍ. او نظم عنوان دی صدر صاحب زما وطن خو وینه د تابوت دی او کفن دی دا وطن دی خو وینه د تابوت دی او کفن دی دا وطن دی هر حق د بنی آدم پکې د پن دی دا وطن دی. او نغمه د ازادۍ د امنیت په انتظار ده چې چرته خزانه ده نو د پخله کې د خامار ده په ټولو وسایلو مقبضه د استعمار ده غاصب راته نیولې هره لاره د روزګار ده وحشت د یرولې زندگی پکې پدار ده غریب چې خودکشي نه کوي بله کومه لار ده او قاتل د ارمانونو د هر تن دی دا وطن دی هر حق د بنی آدم پکې د پن دی دا وطن دی. ډېره ډېره مننه جي ډېره ډېره مننه.